چې سلطان د بحر سه تور خاور له ورسه دوستان د غزنی ولایت دی د سلطان محمود غزنوي مقبره ده د سلطان محمود غزنوي زیارت دی دا قبرستانونه او د زیارتونه بهترین د عبرت درس دی وخت چې ورځي تاسو وینئ چې په دې دنیا کې چې هر څوک چې هر څومره نوم و نښان او دبدبه یې درلودله هر څه یې درلودله ولې وخت چې قبر ته ځي د یوه کفن سره ځي او د خپلو اعمالو سره ورځي نن سلطان محمود غزنوي 10 کاله سلطنت وکړي تر کم ځایه پورې د ده پاچاهي وه او څه شي و چې ده نه درلودله هر څه نوم نښان دبدبه هر څه یې درلودله مګر نن په دغه مقبره کې دي خلک راځي او دعای ورته کوي الله سبحانه وتعالی دې هر کې رحمت او جنت فردوس یې په نصیب خدای پاک دې دا هغه ټول اعمال ورته قبول او مقبول وګرځوي چې د اسلام په لاره کې هغه ستړیاوې چې ده کړي دي تاسو ورته ګورئ دا هم د هغه وخت دروازه ده دوستانو دا یو بهترین د عبرت درس چې په دې دنیا باندې زړه تړل نه دي پکار ځکه چې هر څه فاني ده هر څه پاته کیږي ګوره دا د یو وخت سلطان نن په دغه مقبره کې د خپلو اعمالو سره پروت دی سبا به موږ هم نه د مرګ حق دی لیکن کفن په شک کې دی نو بس خدای پاک مو راته وساته دوستانو د رحمت مغفرت او برکتونو میاشت ده ایله کوم په دې مبارکه میاشت کې خپل د هیواد بېوزلي بېوسه بېسرپرسته کونډې یتیمان او بېځایه سوي مهاجر مه هېروئ الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته عوضونه درکړي خدای پاک مو ټول طاعتونه عبادتونه دعای و زارۍ قبول کړي او غزنی ولایت چې راغلاست د سلطان محمود غزنوي زیارت ته حتمن راسئ او یو لاس ورته پورته کړئ دا زموږ د افغانستان ویاړونه دي او زموږ د اسلامي نړۍ ویاړ دی خدای پاک مو راته وساته با عزت او سرلوړي اوسېږئ